آیا تاسو پوهېږئ چې د تجارت د شروع کولو څخه مخکې باید کوم لومړني کارونه ترسره کړئ؟ د تجارت د پیل کولو زه تاسو ته نن ورځ 10 مهم ګامونه درته وایم چې په لومړي ځل تاسو تجارت شروع کوئ باید دغه لومړني 10 کارونه ترسره کړئ، نو تاسو به یو کامیابه تجارت رامنځته کړی وي. د تجارت شروع کولو لومړني 10 ګامونه: لومړی د بازار اړتیا پیدا کړه. کله چې تاسو په لومړي ځل باندې تجارت شروع کوئ نو تاسو باید لومړی د بازار اړتیا پیدا کړئ. د بازار اړتیا دا معنا چې تاسو باید په بازار کې وګورئ چې خلک څه شي ته اړتیا لري، خلک څه شي ته ضرورت لري. تاسو باید د هماغه کاروبار او تجارت شروع کړئ او هغه جنس تر خلکو پورې ورسوئ څه شي ته چې ضرورت او تقاضا لري. دوهم، د کاروبار ډول مشخص کړئ. تاسو باید د خپل کاروبار ډول مشخص کړئ، یعنې تاسو د څه شي کاروبار یا تجارت شروع کوئ. تاسو عمده کاروبار شروع کوئ یا هم پارچون کاروبار شروع کوئ یا هم داسې نور د تعمیراتي توکو یا هم د جنراتورو فرضه فروشي یا هم نور داسې کوم ډول کاروبار چې تاسو شروع کوئ دا باید تاسو ځان ته مشخص کړئ. کله چې تاسو خپل کاروبار ډول ځان ته مشخص کړ د هغې څخه وروسته 3 نمبر د بازار څېړنه وکړه. تاسو باید د بازار څېړنه دا معنا چې تاسو چې کوم کاروبار شروع کوئ چې هغه کاروبار په هغه ځای کې کامیاب کیدلی شي او که نه، تاسو باید څه ډول موقعیت انتخاب کړئ، تاسو باید کوم شي کاروبار شروع کړئ. نو تاسو باید د بازار څېړنه ډېره مهمه ده. تاسو بازار وګورئ، هغسې کاروبار شروع کړئ. څلورم، ټوله سرمایه په یو ځل مه مصرف کوئ. د مثال په ډول که تاسو 2 لکه افغانۍ سرمایه ګزاري کوئ، تاسو 1.5 لک روپو په کاروبار مصرف کړئ او 50,000 روپۍ ځان سره د احتیاط په ډول وساتئ تر څو راتلونکي مشکلات پرې حل کړئ. پنځم، د ګټې او تاوان حساب وکړه. تاسو باید په کاروبار کې د خپل ګټې او تاوان حساب وکړئ چې دا ډیره ضروري ده تر څو تاسو پوه شئ چې تاسو په ګټه کې روان یې که تاوان کې مو کاروبار روان ده. شپږم، کوچنی پیل وکړه. هر وخت چې تاسو تجارت شروع کوئ، هر وخت تاسو یو سرمایه ګزاري کوئ، تاسو باید له لږو پیسو څخه پیل وکړئ. مثال په ډول که تاسو سره 10 لکه افغانۍ سرمایه موجوده وي نو تاسو په لومړي ځل تاسو 10 لکه ټولې مه لګوئ، تاسو کوچنی پیل وکړئ. تاسو باید 1 لک روپو سرمایه ګزاري وکړئ، کاروبار وکړئ تر څو په هغې وخت تجربه حاصله کړئ. که چېرې تاسو تاوان هم وکړئ نو تاسو تاوان به کم وي. کله چې تجربه نه لرئ نو په لومړي ځل باندې 10 لکه روپۍ ټولې پیسې په خپل کاروبار مه مصرفوئ. تاسو باید کوچنی پیل وکړئ، د هغې څخه تجربه واخلئ، که مو ګټه وکړه بیا پیسې ور زیاتې کړئ. عرضه کوونکي په دقت انتخاب کړه. تاسو باید له هغه خلکو څخه عرضه کوونکي هغه خلک دي څوک چې اجناس او توکي تولیدوي، نو دغه خلکو څخه باید داسې خلک انتخاب کړئ چې تاسو ته مناسب قیمت باندې درکړي او همداشان په ښه کیفیت جنس درکړي او دغسې عرضه کوونکي چې هغې باندې ترانسپورټ مصارف کم راځي، تاسو ته نږدې اوسي. اتم، قانوني ثبت او جواز ته پام وکړه. تاسو باید خپل کاروبار د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سره ثبت کړئ. د خپل کاروبار ثبت کول ډېر مهم دي ځکه چې تاسو غواړئ یو ځان ته یو برانډ یو ځان ته نوم خپل کاروبار ته غوره کړئ، نو دغه نوم له د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره ثبت کړئ تر څو دغسې کاروبار کوم بل څوک شروع نه کړي. په تاسو چې کوم نوم غوره کړی ده په هغه نوم باندې بیا بل څوک دا کاروبار نشي شروع کولی. نو که غټ شرکت یا کاروبار پیل کول غواړئ نو حتما تاسو لومړی خپل کاروبار له د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره ثبت کړئ. نهم، حسابدارۍ له لومړۍ ورځې پیل کړئ. په هر کاروبار کې حساب ډیر مهم شی ده ځکه چې که تاسو حساب ونه کړئ تاسو نه پوهېږئ چې زموږ کاروبار په ناکامېدو ده که زموږ کاروبار په کامیابېدو ده. نو تاسو ته باید حتما حسابداري وکړئ. د خپل کاروبار کوم اجناس او توکي چې خپل دکان ته راوړي هغه تاسو باید ولیکئ، ثبت کړئ او چې خرڅېږي هم تاسو باید ګټه او تاوان یې معلوم کړئ. حسابداري ډېر مهمه ده په کاروبار کې، تاسو باید حتما ترسره کړئ. د مشتریانو سیستم جوړ کړه. د لومړۍ ورځې څخه د مشتریانو په زیاتولو باندې کوښښ وکړئ. مطلب یعنې خپل مشتري ته تاسو باید ښه کیفیت لرونکی جنس ورکړئ او په مناسب قیمت یې هم ورکړئ او تاسو باید خپل مشتریانو سره ښه چلند او سلوک وکړئ تر څو تاسو ته هغه مشتري بیا ځل راشي.
زه تاسو ته د کاروبار یا تجارت شروع کولو لنډ فرمول وایم. لومړی تاسو بازار وګورئ. بازار انتخاب کوئ. تاسو باید کوم ځای کې کاروبار شروع کړئ او د څه شي کاروبار تاسو باید ترسره کړئ چې تاسو ته پکې اړتیا وي دغسې یو کاروبار شروع کړئ تر څو تاسو کامیاب شئ. دوهم محصول. تاسو باید ښه محصول راوړئ، ښه جنس راوړئ، ښه کیفیت لرونکی جنس چې قیمت یې هم ارزانه وي او د خلکو اړتیا پوره کوونکی وي، دغسې محصول راوړئ. بیا کوچنۍ ازموینه ترسره کړئ. تاسو باید مخکې مې ته روښانه کړه که 10 لک روپۍ سرمایه ګزاري کوئ تاسو باید لومړی په 1 لک افغانیو سره پیل وکړئ. دا تاسو ته یو تجربه ده، ازموینه ده. که چیرې تاسو پکې کامیاب شوئ نو بیا تاسو سرمایه زیاتولی شئ. نو هغې څخه وروسته خپل کاروبار ته سرمایه ور زیات کولی شئ. که چیرې غواړئ تجارت شروع کړئ نو حتما لومړني دغه 10 ګامونه تاسو په نظر کې ونیسئ تر څو تاسو یو کامیابه تجارت ولرئ.